ورپکې نه وه. هغه ردیف باندې مې کلام لیکلی و. هغې نه مخکې و دوه شعرونه چې د روح سکون د زړه ارمان چې مرور شي رانه، د روح سکون د زړه ارمان چې مرور شي رانه، ټوله شپه جاړمه جانان چې مرور شي رانه. د ټولو یارانو ته دا شعر ډالۍ چې بیا زما ژوند ته سهاجت په دې دنیا کې نشته، بیا زما ژوند ته سهاجت په دې دنیا کې نشته، دغه یو څو خواږه یاران چې مرور شي رانه. او غزل دی او ستاسو ردیف دی تاسو ته ډالۍ چې بې خونده زندګي وه هېڅ خندا ورپکې نه وه، بې خونده زندګي وه هېڅ خندا ورپکې نه وه، په داسې چا مین وم چې وفا ورپکې نه وه. دنیا ډېره ښایسته وه نعمتونه پکې ډېر وو، دنیا ډېره ښایسته وه نعمتونه پکې ډېر وو، خو خوند یې ځکه نه وه چې بقا ورپکې نه وه. او کتاب مې د حکیم لقمان په زور او زیر لوستلی، کتاب مې د حکیم لقمان په زور او زیر لوستلی، بیا هم زما د زړه پر هر لره دوا ورپکې نه وه، بیا هم زما د زړه پر هر لره دوا ورپکې نه وه. عادل صاحب شعر تاسو ته ډالۍ چې ګودر ته ډېرې پیغلې وې روانې مازدیګر کې، ګودر ته ډېرې پیغلې وې روانې مازدیګر کې، قسمت ته زما ګوره بس لیلا ورپکې نه وه. او ګودر ته مننه، ګودر ته ډېرې پیغلې وې روانې مازدیګر کې، قسمت ته زما ګوره بس لیلا ورپکې نه وه. لګیا وې ګڼېدلې تر سهاره درته غوږ وم، لګیا وې ګڼېدلې تر سهاره درته غوږ وم، قیسې دې ډېرې وکړې خو ښکلا ورپکې نه وه. مقصد منصور صاحب چې رضا د چا دپاره به ځان سختې تېرولې، رضا د چا دپاره به ځان سختې تېرولې، خو بیا هم د مغرور جانان رضا ورپکې نه وه.